د خوست امنیه قومندانۍ ویان زیاتوي د مشرانو د هدایاتو مطابق نظامي یونیفورم په ټولو اړوندو ادارو جبري شوی او هیڅوک ترې مستثنا نه دي. د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه د حکم پر بنسټ د خوست امنیه قومندانۍ په ټولو اداراتو کې د یونیفورم اغوستلو لړۍ پیل شوه. د پولیسو ټولو لوړ رتبه او ټیټ رتبه مسؤلینو ته جدي لارښوونه شوې چې د خپلو دندو پر مهال یونیفورم واغوندي ترڅو د خپل ورګان هویت مشخص شي او بالاخره نظم رامنځته شي. نظامي یونیفورم چې له نظامیانو سره په وظیفه کې مرسته کوي او خلک یې په اسانۍ سره د خپلو رتبو له مخې پیژندلی شي، د دغه ستر ګام له مخې به نظامي اصول په کامله توګه تطبیق شي. له دې وروسته به هر نظامي لوړپوړی او ټیټپوړی مجبور او مکلف وي چې د دندې په جریان کې نظامي لباس په تن ولري.